د نن یک شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي اسلامي امارت افغانستان کې داعش ډله ځپلې او زیاته کړې ده چې افغانستان کې د القاعده ډلې د بیا راپورته کېدو امکان نشته. د فراه ولایت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په مرکز کې 3 تنه کورګر نیولي دي. د ستندر ملي اداره وایي په تیرو 4 میاشتو کې د یادې ادارې لخوا په حیرتان بندر کې 80 واګونه بې کیفیته تیل بیرته ګرځول شوي. د ستندر ملي ادارې د غراض هیوادوالو ته ډاډ ورکړی چې هیواد ته د بې کیفیته توکو د واردېدو مخنیوي په موخه په بندرونو کې خپل نظارت دوامداره ساتي. د کابل ښاروالي استاد نعمت الله بارکزی وایي سږکال به په کابل ښار کې د 15 میلیارډ او 240 میلیون افغانیو په ارزښت 150 پروژې پلي شي چې 15 پروژې د سړک جوړونې دي. د کابل امنیه قومندانۍ وایي د تروریزم ضد مدیریت په تیر یو کال کې د کابل په مختلفو سیمو کې بېلابېلې وسلې او په تړاو 4 تنه نیولې دي. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ ترمنځ د غځېدلي سړک د جوړولو چارې پیل شوې. د افغانستان اسلامي امارت سترې محکمې ویلي چې د لغمان ولایت محاکمو په تیرو 2 اونیو کې د واتیا د سو پر حل او فصل سربیره 111 وثیقې هم اجرا کړي دي.